بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، یو نفر بل ته 50,000 کلدارې په قرض ورکړي د 15 کاله تر مخه. اوس مطالبه په ډالرو کې ځینې کوي چې هغه وخت کې ډالر ارزان و، اوس ډالر ګران شوي دي، د کلدارو قیمت کم شوی دی، نو لهذا ماته ته اوس ډالر راکړه. نو د کلدارو د قرض پر ځای باندې د ډالرو مطالبه جائز ده او که نه؟ ګوره، دغه قرض چې په کوم شي سره ورکول شي، نو د ادا یې هم په هغه مثلي شي سره کېږي، د هغه څه علاوه په بل شي سره نه کېږي. یعنې که چیرې چاته روپۍ په قرض ورکړې ولې، نو ادایګي به هم په روپو کې کېږي، په ډالرو کې یا په بله سکه کې نه ده جایز. چې کوم مثلي شی وي هغه که چیرې څوک چاته په قرض ورکړي، نو بیعینه هغه شی به ځینې اخلي، د هغه څه علاوه بل شی نشي ځینې اخیستلی. په فتاوی شامی کې عبارت دی: باب المرابحة والتولية فصل القرض، جلد نمبر 5 صفحة نمبر 162 کې. وفي كافي الحاكم لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله. یعنې که چیرې چا بل چاته دغه وویل چې ماته یو دانق د غنمو ته په قرض راکړه، نو داسې هغه ورکړله، نو فعليه أن يرد مثله، نو پر ده باندې دا ضروري دي چې دی هغه چې کوم غنم یې ورکړي دي د هغه مثل، یعنې هغه غنم به ورته ورکوي، د غنمو پر ځای باندې یا وړه ورکول یا جوار ورکول یا بل شی ورکول، دا نه دي صحیح. د هغه رقم په دغه فتاوی شامی کې په کتاب شرکت مطلب فی قبول قوله دفعت المال بعد موت الشریک او الموکل، جلد نمبر 3 صفحه نمبر 320 کې عبارت دی: فإن الديون تقضى بأمثالها. یعنې دغه قرضونه چې دي دا ادا کړلی کېږي په خپلو هممثل شیانو سره. فیثبت للمدیون بذمة الدائن مثل مال الدائن بذمته، یعنې ثابتېږي د پاره د مدیون پر ذمه باندې، د مقرض پر ذمه باندې ثابتېږي هغه شی چې هغه د دائن پر ذمه باندې دي، او د هغه رقم د دائن پر ذمه باندې هغه شی چې د مدیون پر ذمه دی. فیلتقیان قصاصا، یعنې دوی چې دي هغه په برابر سره دغه کېږي، ملتقي کېږي، سره یو ځای کېږي. یعنې چې په کوم شي سره قرض ورکړی ولو، بعینه د هغه مثل چې دی په هغه سره به دغه قرض واپس کېږي. د دې څخه علاوه په بل شي سره دغه قرض ورکول چې دي دا جایز نه دي. فقط والله اعلم بالصواب. السلام